سلامونه درنو هیوادوالو په دې هیله چې جوړ روغ او خوشحاله اوسئ. قدرمنو هیوادوالو، نن داسې یوه کورنۍ ته راغلی یم چې دغه کورنۍ ډېر زیات ستونزې او مشکلات لري. دغه کور چې دی ښکلی نه دی، د ډاکټرانو دی او پاس بام سر ورته ورکړی دی او اوړی هم دی او خپله به اوس وګورئ چې هغه نه لري، برنډه هم نه لري او په دې لمر کې دوی د پاس کور کې ژوند کوي، د دې د کور ساتنه کوي. نو د دې حل له تاسو سره شریکوم، له موږ سره اوسئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ستاسو ادرس چا راکړی او اختر کې راته چا وویل چې داسې مشکلات لري. اختر یې هم ډېر په ستونزو مشکلاتو کې تېر کړی. نو زه راغلم، ما ودرېد ستاسو ستونزو مشکلاتو په اړه خبر شم. نو تاسو څه مشکلات لرئ خپلو هېوادوالو سره شریک کړئ. ما مشر زوی دی، هغه کېدای شي سیمه ییزه دی، نه ماته ګټه کوي نه وټه کوي او نه یې تر اوسه کړې ده راته. شته اوس کور کې؟ اوس شته دی، نه هغه خور یې بوتله خپله کور ته ښه. او تر اوسه پورې نه د ګټې دی نه د وټې دی. دی څنګه دی؟ ښه صحتمند دی. بې لاسونه فعالیت نه کوي یا نه؟ نه، ذهني کمزوری دی. ښه. او زه پخپله 2 کاله مې د مالونو فارم کې کار کوي، 10 کاله ټول اوسه ګونډه شوې. 2 کاله مې یو مکتب کې کار کړی، 2 کاله مې بل کې. اوس په 3000 روپۍ د پوهنتون شفاخانه کې کار کوم. پوهنتون شفاخانه؟ خپل بچیانو ته حلال رزق ګټم. د ګټې نه باید الله نه هېڅ څوک نشته. بل زوی دې نشته؟ بل مې هغه وړوکی دی او ورونه مې دي. والله که راباندې سر نه باسي یا باندې پوښتنه کوي چې دا زما کوربه دی هېڅ پوښتنه مې نه کوي. هغوی نه مې دغه لیور بچي ښه دی، یو غږ راباندې کوي خو بېوسې دی، غریب اوس یې ما سره دی چې یو نه رسي. کله یو ځای کې کار کوم، کله بل ځای کې کار کوم، په لږو روپو مې خو مګر هم زه یم چې حلال رزق یې پاکي. خیر دی، تکلیف مې دي ډېرې خو چې الله ته مختورنې او دې خپل بچو ته خواري الله خوښي کومه. دغه کور کې موږ پراته یو، اوړی په موږ ډېر سخت تېرېږي چې په دیوال لګېږو لاسونه هم داغ کېږي. دلته برنډه هم نشته؟ هېڅ شی هم نشته دی، سور ټټنګ دی او موږ په دې کور کې پراته یو. 2 لورګانې زما مکملې لکه ګروچې. سهار 6 بجې کوزېږي، ماسخوتن 9-10 بجې راخېږي. کور کې کار کوي؟ لاندې کار. دلته کار کوي؟ دا کور همداسې درکړی؟ هو دا کور په همدې راکړی چې 2 لورګانې وي چې هغوی 6 بجې سهار کوزېږي، کله 10 بجې، کله 8 بجې، کله 9 بجې کور ته راوخېږي بېچاره ګرانه. او بس د کور کرایه اوس نه لرم، چېرته ګرځم 2-3 زره روپۍ 4 زره روپۍ مصرف کومه چې بچو خېټې وسم. او دغه یتیمان دي، الله ورته یو مړی رزق دغه خوارۍ علاقه یې باندې ورکوي. 2 لورګانې دي؟ 4 دي، یوه واده ده، دا 3 کور کې. ښه. نو ما ته یو بېسپه ځمکه چا راکړې ده هغه سیند غاړې کې. خواري کوم دا 3 کاله شو، هېڅ نشم کولی چې ځان ته یو کوټنۍ پټه کړم او زه دا خپلې لورګانې وژغورم. د دې خلکو نه نور موږ داسې ټنګ ډېر هېڅ نشو کولی چې په ځان ایسته دې خلکو نه موږ ډېر وتلی. څوک غواړي چې پېغله لور مې د چا کور کې کار وکړي؟ غواړي؟ نه. پېغله لور خو سپین کالی دی، صدقه دې شي، زه پیدا جوړېږي. ما د مجبورۍ نه د پردي کور کې کار ته خوشي کړي چې کار وکړي چې کوټنۍ نه لرم. نو د هغې د زړه درد نه کوي؟ نه، تاسو پیسه‌داره خلکو زړه درد کوي، هېڅکله نه کوي. دونه سخت کارونه که به دی وایي چې دا مسلمانان دي په سرو سترګو یې کښېنوي ژاړي، ما ته نه وایي چې مور مې خفه کېږي، پرته یې مزدوري کوي. ما ته نه وایي، په ځان یې تېروي. ما ته نه وایي چې مور مې پردی کار کوي بیا نه شي کولی. او خیرات دې شمه، یا الله خدای په ما ورحمېږي، خدای په ما غیبي رحم وکړي چې
چې دغه یوه کوټنۍ ماته پټه شي. خیر کوه چې کلم دی مونږ بیا خورو خو د دغه خلکو بوج نه به خلاص شو. موږ د دې د خلکو دوی د غلام امتیاز یې مونږ کوو د بچو پیمپرې وارکړو د بچو چیزې دي چې مونږ یې کوو. ډېر په سخته ورته لګي یو کار دا وړوکي زوی مې ناسته نه یم، د دې ناسته نه یم، دوه خو چورې خپله کوي. دونه مریضه یم دا 3 کاله اوسه زما خپله د ستوني الرجي ده هېڅ کار نشم کولی چې دومره لږه خفه شوه نوره بیا ډبرو پرته ته به دونه دسې نشته چې ځان ته چې وکړمه دوا د دوا درغه نشته پیسه نشته 3000 روپونه به زه څه شي وکړم صدقه دې شي. ځان ته څنګه په 200 روپۍ ګولۍ راوړه هغه وخورم یو ورځ خایم او 2 ورځې پرته یم او مونږ دې خلکو سره نور داسې شوي د ډېر کار نه د ډېر خبرو نه نور داسې کړي چې هېڅ لاره زمونږ نشته چې مونږ په کوم طرف ډېر خرابې خبرې کوي. څونه به سړی حوصله وکړي، څونه به تېره کړي، څونه به ازمه کړي. ستاسو هغه ځمکه چې دی هغه هم بیخي جوړ کړی دی همداسې پاتې دی. دیوالونه یې شوي خیرات شوي د کوټې هم 2 کوټو دیوالونه هم شوي سرطاقه شوي شي. یو چا له دغه سرونه یې پټ شي، دغه دروازې یې کړکۍ دي یو اندازې پورې کار شوی دی. یو ځل لږ چا په ما په کوڅه دیوالي وشو اوس بیا لږ چا وکړو هغې نفر پارس وویلې هغې اوس بیا واده خلافي وکړه ویلې اوس چې دی اوس بیا پاتې دي مونږ همدې کښې چې بس یو کوټه ونیلي چې هم زمونږ سر یې پټ شي او مونږ پرې ننوځو. خیر که وچې کلم دی مونږ به کور کې ناست د پردي د کور نه 5-6 نفر یې مونږ ټول دی ته چاپېږي زما مور مزدورۍ نه راشي هلته یې نوکري هم کړي او هغه 3-4 کور ته ځي د دوی ډوډۍ پخوي د دې د ډوډۍ او پخوي. چې پخوي نه کې جنګ کوي ورسره وایي مور ته دې ووایه چې مړه کېږي که پاتې کېږي دا ډوډۍ به ته دا مونږ ته پخوي. نوکري چې ورکړم بېخي سترګې نه شم غړولی چې چا ته داسې وګورم سترګې مې نه غړېږي. وایي په سر که ما 3 کور ته ځم بیا ډوډۍ پخوم. وایي مور ته دې ووایه چې هر ورځ کېږي دا به پخوي هره ورځ. هغه هېوادوال چې ستاسو غږ اوري هغې ته څه ویل غواړي څه هیله مو ده؟ بس موږ دا غواړو چې موږ سره دې دغه مرسته وکړي. دغه یتیمانې جنکۍ دی چې موږ سره دونه کومک وکړي دغه کوټې زموږ پټې شي او دغه یتیمانې د بل چا د لاس نه او د قوضې نه خلاصې کړم او چې په خپل کور باندې شي. خیر دی که په وچه ډوډۍ د اوبو سره به یې وخورم خو چې د خلکو د منګلو نه خلاصه شم چې زما لورګانې ډېرې خبرې زغمي. اوره ورځ مې لورګانې په جړا ناستې ډېره سخته ده په مونږ خیر دی چې د خدای پاک دې ورته په زړه کې د رحم ډېر وکړي زړه ودردوي او مونږ سره دې بس او موږ دا سره دې چا دغه څه مرسته وسه کېږي وکړي. او خدای دې وکړي چې خیر مونږ دی. کور کې ته څه ارمان لرې؟ زما دغه یو ارمان دی چې دغه کور مې جوړ شي او زه د دغې خلکو ته د کار نه او د دې سختو نه ایسته شم او خپل کور ته لاړ شم. دغه مې ارمان او هیله ده. نور مې هېڅ ارمان نشته چې دغه کور جوړ شي او د خپلې خویندې وژغورم او د دې لانجو نه او د دې سختۍ نه خلاص زه د خپل خویندو په سترګو کې اوښکې او ژړا نشم لیدلی په ما ډېره سخته ده. چې دغه ځای نه مونږ وژغورل شو بس همدغه مې ارمان او هیله ده چې بس پوره به شي نور هېڅ ارمان هم نه لرم. خیر که وچه ډوډۍ زما قبوله ده زه به خورم چې دغې کور نه خلاص شم او د دې ښځو خیر خدمت باندې څوک نه مړه کېږي خو دونه خبرې او دونه دغه بس څوک نه شي زغملی او نه کولی شي دونه خبرې او دونه دغه مونږ ته کېږي چاته هم نه کېږي. درمنو هېوادوالو تاسو د دغې مورکې او خورکې خبره مو واورېده چې له کومو ستونزو او مشکلاتو سره دغه ژوند مخې ته وړي. دغه کور ورکړی دی ډاکټران دي خو دغه مورکې وایي زما 2 جنکې چې دي هغې ته ګرو دی یعنې د هغوی د کار کوي. جنکې څومره ارمان لري خو دغه خورکې همدا وایي چې موږ هېڅ څه نه غواړو صرف غواړو چې د دغې د منګلو نه خلاص شو. دومره موږ سره مرسته وشي چې زموږ هغه یو کوټه جوړ شي چې موږ خپل کور ته لاړ شو. نو هیله کومه چې له دوی سره مرسته وکړي. که چیرې غواړئ مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره ده 080 90 9 40 د لیدو څخه مننه.